الله قسم په خدای که نور دې شیزونو ته یو شیز ته هم د ټینګ یم. روټۍ موټۍ په تندر مه وله، ماله ټیکټ راله او زه پاکستان ته، زه خو دلته جوړ نه یم. ماله ټیکټ راواله، دې خان ته مې راشه لا غوږ کېده. اوس به دومره وتره درکړم په ایمان چې سکول کې به استاد واړه هم نه داسې والي. سیده خپل روټۍ وخوره، شا به زر راځه دماغ مه خرابوه پاسه. نه لالا قسم په خدای نور ټک کارم نشم کولی، نه رانه کار مار کېږي. بس که هر څه ماله یلکه لالا دومره وختي دي مانځه ته پاڅولی یم. یاره خو دې ټیم ته وګوره مړه و، منزله روان شوی. دلته دومره وختي مونځ کېږي، په کلي کې خو به دومره وختي مونځ نه کېدو. نو ولې اوس د مزې نه خبر شي؟ دا څه کور نه دی خانه، دا سعودي عرب دی. زر زر مانځه ته راځه چې زر زر مونځ وکړو، ایسته کې سملو. ولې دا ته څه ګډې وډې وې پاوتو پاوتو سرې؟ د اختر دې ورځ ته ګوره، د اختر په ورځ باندې څوک خوب کوي؟ دا ته څه وې مړه؟ مونځ وکړه. او اول اختر مې دی د مخکې سره مې چېرته بوزه چکر مکر راله راکړه، وړه مې بیخي پلک شو چکر راله راکړه. زما خیال دی ته جوړې د خوبه یې ولې نه د ظالم چرګه. ته به وایې چې د ویزټ په ویزه باندې سویزرلینډ ته راغلی، ته خو ویزټ په دغه باندې چکر له راغلی یې که نه؟ مس راونډونه وه، مزدورۍ ته راغلی، خپلې مزدورۍ سره کار ساته. زر زر مونځ کوه چې د چا سره میلاو هم نه شي. ګورې سیده دیرې ته ځان را رسوه سمله خانه، مازدیګر ته به واپس ته کار ته سټارټېږي. و دا دې لاسه وی لالا د اختر دې ورځ ته ګوره، په کلي کې خو چې مونږ د اختر مونځ وکړو په ایمان، دا مزې، دا چرچی، دا مبارکیانې، دا چرګونه، دا خوراکونه، مړه بسته شي مزې خانه. او دلته ته وی خوب به کې، دا ته لاسه وی، دا دې لاسه وی. اوس به درته پته ولګي چې دا دې لاسه وی. زه به درته اوس ویم چې زه څه ویم. ته راځه که نه، دا مونځ وکړو که نه، ټیم ناوخته دی. زر راځه جومات را ورسېدو، وروسته به درته پته ولګي چې زه څه کومه که نه. السلام علیکم لالا. وعلیکم سلام. بیا دې مبارک شي، ستاسو مبارک شي. السلام علیکم. سلام. اختر دې مبارک شه، بیا دې مبارک شه، ستاسو مبارک شي، بیا دې مبارک شه. خیر مې وعلیکم سلام. اختر دې مبارک شي، لوی سړی شي، بچی لوی سړی شي، لوی شي. یا لکه نو تاسو روټۍ تیاره کړه که نه؟ د روټۍ موټۍ زر زر تیاره کړئ، شا به چې د مېلمانه مو خوري. او زه ورځم ماشوم ورور مې دننه ناست دی، تپوس دې کومه چې راوځي چې روټۍ وخوري. ای خدای پاکه دا لا څنګه اختر دی؟ کلی خو جنت دی جنت. خدای پاکه په مان تندر راوامه چې ما ته چا وي چې مسافرۍ ته راځه. دا خو دلته څنګه اختر دی؟ په کلي کې خو مزې یي مزې، دلته د اختر داسې، دا خو عذاب دی، عذاب اختر نه دی. بیبي لکه شمنې ستا بهر مونږ انتظار کوو، ته دلته ناستې. راځه شا به روټۍ تیاروي چې ته روټۍ موټۍ وخورې. راځه روټۍ ته بار ته. یاره لالا دما خو مکمل زړه بند دی، که په نن ورځ راله په اولاد هم راوړې که نه، نو په ایمان چې د ابۍ او دادا دې خوا ده نه یې که نه، هېڅ څه مې هم خوا ده نه کېږي. زما خو څه خوا ده نه کېږي. او ته ورځه چې ته څه خورې. لکه د شیطان صلاح وړې. راځه هغه شل دادا او خان دادا او ګل دادا او شل دادا د لټوډ راغلي دي. راځه روټۍ وخوره، د شیطان صلاح وړې. ظالمه دا په مونږ هم تېر شوي دي، خو دې ته به غاړه ږدي. راځه شا به زر راځه. یاره که لالا زه تا ته څه ووایم، ما خو خوا د نور هېڅ هم نه کېږي. ظالم په کلي کې خو مزې وي. کلي کې چې به ما اختر وکړو، کور ته به لاړم، د بېبي سره میلاو شم، د دادا سره میلاو شم، چا به پیسې راکړې. دا خو مکمل یاره، دا خو ته به وایې چې لکه مړ شوي په دې مسافرۍ کې. قسم دی ماته خپل کلي قبرستان را یاد کو، هلته چې خلک جاړي هغه شان چل دی، دلته خو څنګه چل دی. لکه بېګله دماغ خرابومه، قسم دی اوس به دې دیوالونه راوبږومه. ځان ناسې جاهل مطلق شی مه جوړوه، د ځان دماغ به راته نه خرابوې. راوځه شا به سیده روټۍ وخوره او سیده بیا وروسته ماسوتن ته کار له ځو. که فیلډینګ کړی وی بیا کار له راځئ. ظالمه ښه مې درته وي چې مه راځه، خو ځان یې نه کوو چې دلجمه دلجمه دلجمه. یاره لالا قسم په خدای که نور دې شیزونو ته یو شیز ته هم د ټینګ یم. روټۍ موټۍ په تندر مه وله، ماله ټیکټ راله او زه پاکستان ته، زه خو دلته جوړ نه یم. ماله ټیکټ راواله، دې خان ته مې راشه لا غوږ کېده. اوس به دومره وتره درکړم په ایمان چې سکول کې به استاد واړه هم نه داسې والي. سیده خپل روټۍ وخوره، شا به زر راځه دماغ مه خرابوه پاسه.
نه لالا قسم په خدای نور ټک کارم نشم کولی، نه رانه کار مار کېږي. بس که هر ځای ماله ټیکټ راواله او زه ځمه کلي ته لالا، که هر ځای ماله ټیکټ راواله قسم دی. ولې نه خانه د ټیکټ راغسته دي چې اسانې خبرې چې د سوال په کاتو باندې کېږي. بس زه درنه ولالم ډوډۍ خورم او نوره دې خپله خوښه ده، که خورې راځه او که نه خورې اډه ونه خورې. وای خدایه پاکه په ځان مې خپل ژوند ورسکور کړی دی. ما ته چا وي چې مسافرۍ ته راځه، خو دوی به کلي ته راله دا سپینې جامې به یې اغوستې وي. مونږ وی چې دلته په سعودي کې به مزي او تږې پیسې به وي. خبر نه وم چې دا خو جهالت دی، هلاکت دی. خدایه پاکه ما ته هغه خوږ او ښکلی کلی را یادېږي، هغه بیبي او بابا او هغه واړه او هغه چکلي او هغه کلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو څنګه حال دی؟ ښه یې؟ امید دی چې ټول به روغ جوړ یې. ملګرو تاسو چې په هر ځای کې یې، د پاکستان بالخصوص خپلو دوستانو یارانو ته دا درخواست کوم چې د خدای خاطر وکړئ، د دې جولۍ خاطر وکړئ. په ایمان چې په سچل رامنې کېږئ نو رامنې شئ، په ایمان سعودي ته مه راځئ. او که راځئ هم که نه نو درخواست درته کومه قسم په خدای د اختر نه پس راځئ. ولې دا اختر دلته نه دی، په ایمان قیامت دی قیامت. زما حال وینئ نو ما خو وی چې زه نن مړ کېږم په ایمان. ګورئ چې کوم هم دوستان دې ټولو ته درخواست کومه چې په ایمان اختر په کلي کې تېروئ، ښه په مزو او د والدینو سره تېروئ. که ویډیو خوښه شوې لایک کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.